مور چې چاته دعا کړې ده رنگ ګرځي، مور چې چاته خیره کړې ده تبا ګرځي. زمونږ د دې دین پر علماء کې لوی عالم تیر شوی دی ابن القیم، حافظ ابن قیم رحمه الله، یو کتاب یې لیکلی دی کتاب الروح. هغه کې عموما د قبر او د روح او د آخرت بعضې ډېرې ښې مزیدارې خبرې لیکلې دي. دی لیکي دا ابن القیم چې زه یو علاقه کې روان وم او یو سفر، او بصره کې، بصره نن سبا د عراق په ښارونو کې یو ښار دی، بصره کې مې یو ځای کې دمه وکړه، هلته یو ګودر و، د هغه ګودر په غاړه یو کلي و، او هغه کلي سره یو مقبره وه. مونږ هلته کې دمه وکړه، وی په مقبره کې یو قبر و چې د هغې نه د خرې اواز راوچتېده. خره چې سینګ برړېږي که نه، او خره چې څنګه هغه شڼېږي او د هغې کوم اواز دی، وی د هغې قبر نه د خرې اواز راوچت شو، سبا ته بیا راوچت شو، بل ورځ ته بیا راوچت شو. ما ویل که دا چېرته دلته خره ده او دا خره چغې وی، خو چې ما اندازه واخېسته نو هغه اواز په هغه مقبره کې خره او خره نو، او د اواز مې واورېده. وی دا کلي د خلکو نه مې تپوس وکړه چې دا څویمه ورځ ده او دلته کې زه د خرې اواز اورم دې مقبره کې. ما خو دا ګمان وکړه چې ګنې دې مقبره کې به چېرته خره وي یا خره به به چغې وی. نظر چې مې وکړه نه خره شته نه خره شته نه کوچا نشته. یا خلکو وخندل چې دا د اواز د دې قبر نه راوځي، او دا روزانه دا اواز د دې قبر نه راوځي. دا مړی چې کله ښخ شوی دا اواز کېږي. نو چې دا ولې؟ وی دا یو ډېر بدبخته سړی و، او چې مور به کلم خبرې کولې نو دی به مور ته په کنځلو شو او ورته به وی لکه د خرې غوندې مه برړېږه. مور ته به وی لکه د خرې غوندې مه برړېږه. اوس هم بعضې خلک مور ته وایي خرې غوندې برړېږي، د خر په شان برړېږي. نو مور ته به همیشه دقه ټکې وی چې مور به کور کې لږه مواد اوچت کا، نو دی هلک به ورته وی چې مور ای خرې غوندې برړېږي. وی بس دی چې کله مړ شوی دی او مونږ ښخ کړی دی نو روزانه دقه اواز مونږ اورو، قبر نه راوچتېږي. ګوره دا اواز خو دا بار مخلوق اوري، خو معلومیږي دا چې الله په قبر کې هغه سره د خرې معامله اوس کوي. اوازونه چې کوي اصل نه کوي، خو دنه پې عذاب شروع دی، دنه پې د خدای قهر شروع دی. او مور ته چې په کم سپک نظر کتلی دی او مور ته کم سپکه خبره کړې ده، الله هم هغه سپکاوي ورته په قبر کې مقرر کړي. مور عجیبه شی دی جی. مور چې درته خیره وکړه، حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي یو څو دعاګانې خدای قبلوي. یو په هغې دعاګانو کې د مور او پلار دعا ده د بچي دپاره غایبانه، چې مور او پلار نه ته بار اوځې او هغې درته لاس اوچت کړي چې خدایه بچی مې لاړ په خیر یې واپس راورسې. دا دعا خدای پاک قبلوي. خو دا کله مور او پلار دا دعا کوي، دا هله کوي چې ته په دوا نه فارغ ست شي، چې ته د مور او پلار نه ورشې چې بیبې مورې روانم دوا راته وکړه، نو مور خوشحاله شي، زوی خوشحاله شي چې ګوره بچی ماله راغی. نو ته به بارې او دا مور به در پسې لګي دعاګانې به کوي. او که چېرته په دوا نه فاتې رخصت نه شو نو سپېرې چې واپس کور ته راشې، نو بیا لومبې ښځه پرېږده، بچي پرېږده، مور نه ورشه، سلام پې واچه، السلام علیکم، په دې ستا نه څه لاړل؟ نه دې پې عزت کمیږي، نه در نه په دې پیسې دي، نه پې ستا ډوډۍ کمیږي. مور به خوشحاله شي، زړه نه به یې دعا وځي اوخو دې بچي ګوره ښځه پرېښوده، زوی یې پرېښوده او دې دا دې ماله راغی خو مې سلام واچو. او که دا دې ورته وي چې مور یا بیبي څنګه طبیعت دې څنګه دی، لا به خوشحاله شي، زړه نه به دعا وخېږي. هغه کار وکړه چې په هغه کار د مور زړه وګټې، هغه کار وکړه چې په کوم کار د مور د زړه نه دعا وباسې، هغه کار مه کوه چې په کوم کار د مور د زړه نه خیر وباسې. زمونږ د دې دین په دې کتابونو کې یو لوی عالم تیر شوی دی، علامه زمخشري، تفسیر د قرآن شریف لیکل دی.
دې تفسیر کشاف غټ تفسیر لیکل دې پر خپل ګوډو انسان دې خامخا سو ګوډو سو شل چاته یو تکلیف نو دې خپل واقع په خپل وجه دا په خپل ولې ګوډ شم چا دې تاسو کو وی دا ګوډواله دې د خپل کله نه دی پیدایشي دی وینا نه زرا کوټه یو مرغې مې نیولې و مرغې مې ونیوله هغه مې بند کړه پنجره کې مرغې به بار زور کو مان پرې خو دا مور راته بچی دا مرغې پرې ده تا چې څوک په جیل کې بند کی په پنجره کې دی بند کی ته به خپه کې به خوشاله ستا بچی چې څوک په پنجره کې او په جیل کې بند کی نو تب ستاسو به خوشاله کې خپه به دا مرغې ده پرې کې زرا کوټه ما کشرم نو ما دا چلو چې هغه مرغې ته مخپې ته تار واچو او پرې به خو دا تار ملاس کې نیولې دی اوس هغه چې دا مرغې اوس بره زور کوي او ما خپې پورې تار تړلې دی زه نه پرېږدم دا پروي او مې خپې پورې تار تړلې وی ما نه تار خلاص شو وی چې خلاص شو دا مرغې لاړه والوته په یو سوړه ننوته زه پسې ورختم وی چې ورختم هغه تار مې راښکه چې دا مرغې بار رو باسم مرغې خو دنه کلکه وه خو نه راوته نو ما دونه زور ورکړه چې دا مرغې هغه پوټینې هغه ماشوم خپه مې وله ماته کړه خپه مې ترې وویستله او مرغې دنه کلک پاتې شوه وی چې مور مې وکتل چې د خدای نیکبخته مرغې له دې خپه ماته کړه دا د څه ظلم وکړه د خدای ظالمه نو ما ته مور خیره وکړه چې خدای دې ستا د خپه ماته کړي مرغې له دې خپه ماته کړه خدای دې خپه ماته کړه خپه شي که انسان دی او زمون دین هم دقه وی چې په مخلوق باندې رحم کې ظلم بنه کې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې په مخلوق باندې رحم نه کې په بخاری شریف کې حدیث دی یو خزه په لاره روانه و ډېره زیاته ګناهګاره وه ډېره ګناهګاره او یو کوي ته اوبو ته تږې شوه نو د کوي غاړې له ورله چې ویې کتل نو په کوي برقه نشته نو دې ښځې خپله موزه وویسته او لوپټې پورې وتړله او اوبې پکې راوویستلې هغه اوبې وڅښلې چې ویې کتل نو یو سپی دی د کوي دا خټې خوري د تندې د لاسه دومره تږې دی دا ښځه وایي وی زه چې څنګه تږې ومه او تکلیف وراته معلومیږي دا چې د سپي ته مغه تکلیف رسېدلی دی دا هم جوړ د تندې نه ډېر تنګ دی نو دې دوباره موزه ورښکته کړه او په هغه موزه کې اوبه راویستې هغه سپي ته چې د ډنډوکې کې واچولې هغه سپي اوبه وڅښلې نبي علیه السلام فرمایي وی د هغه سپي باندې چې هغه ګناهګارې ښځې کوم رحم وکړ د هغې په برکت هغه ښځه الله وبخله صحابه ورته وی مونږ ان لنا فی البهائم اجرا وی په حیواناتو کې ثواب شته نبی علیه السلام او فرمایل او فی کل ذات کبد رطبت په هر جمدی شي کې اجرون ستا ثواب شته چې رحم پې وکړې او همدقه بخاري شریف کې حدیث دی چې یو ښځه مې ولیدله په جهنم کې مې ولیدله او پیشو ورپسې نښتې و چکونه یې پې لګول او دا ولې وی پیشوې ساتلې وه ګیره کړې وه نه په خپله ډوډۍ ورکوله او نه پرې خوده چې ځان له څه خپله ښکار وکړي او څه حشرات د ځمکې او څه اخري او ځان پې د لوږې نه بچ کړي نو هغه پیشو د لوږې مړه شوه د هغې پیشو بېرحمۍ کې هغه ښځه الله دوزخ ته دننه کړه او هغه پیشو یې پې مقرره کړه چکونه پې لګوي رحم به کې بهر کې وی مور راته خیره وکړه چې د دې مرغۍ خپلې ماته کړه ظالمه خپلې ماته شه وی خیر سبق مې ووی طالب شم عالم شم یو ځل په اس باندې روانم او اس له مې منډه ورکړه وی په اوچه ډاګه ځمکه اس را پرېوته د اس دا مخکنۍ خپې لاندې ځمکې ته لاړې او چې کلک شو زه ترې لاندې پرېوتم وی چې پرېوتم خپه مې ماته شوه اقه خپه مې ماته شوه چې د مرغۍ ما کومه ماته کړې وه او د دنیا علاجونه مې وکړل ټیک نه شو دا ولې دا د مور خیره نو مور کوشش کوه بعضې سپېره خلکي دته دا مور د نظر نه یو نوکره ښکاري دا مور ورته یو وینځه ښکاري دی په خپله نشه کې د مور پروا نه ساتي دی خو په نشه کې دی وخت کې بچی ده او ښځه ده او مال دی او دولت دی او موټر دی او جایداد دی او کارخانه ده او منډې او ترړې دي مور ورته د نظر نه اسم نه ښکاري هېڅ نظر مور ته نه ګوري دې وخت کې خو دې په جوش کې دی لیکن الله خو هر څه یې نه که نه
زمانہ خو تیریږي کنه داسې به خروستو راشي چې بیا بس د مور که په خولې سو نه وي خو د زړه نه خو خفګان اوځي کنه ډېرې میندې وي نیکانې ښځې وي په خوله باندې خیره نه کوي بچو ته خو زړه یې درد وکړي زړه یې خفه شي او الله خو د انسان په زړه باندې هم خبردار دی یو سړی نیک سړی و ډېر نیک سړی و حج د بیت الله لته مور ورته وی بچې مزه حج له زه محتاج یم زما خدمت به څوک کوي وی ښه مور ټیک ته نه به ځم کال له بیا اراده وکړه چې حج له ځم مور ورته بچې زما د مرګ ورځ شپې تېرېږي او سخت کال دی حج له مزه کال له به لاړه شي پروا نشته بعض علما وایي چې حج واجب دی علی الفور نه دی علی التراخي دی خیر دی که یو کال یو نه کړي په بل یو کا که نه په بل یو کا اگر چې بعض علما ورته واجب علی الفور وایي چې زر یې کوه بل کال ورته بیا وایي ای بچې ناجوړ یم او زه بیمار یم او چې زه مړه شم نو بیا ځکه نه که ته مانه لاړې ما یوازې چا ته پرېږدې زما خدمت به څوک کوي دا ته به یا مرې یا به نه مرې دا څو کاله وشو چې ستا د وجې د حج نه پاته کېږم خپل کار کوه لاړ جي حج له روان شو پخوا خو به قافلې وې په قافله کې روان شو یو ځای کې یو ښار کې قافلې دمه وکړه یو ښار سره خوا کې یو بانډه کې او چې څنګه یې دمه وکړه نو دا خلک لاړل چې زمونږ به ښار کې سودا مودا به وکړو قافله روانه ده دې کې چا نه چا غلا کړې وه چې غلا کړې وه خلک ورپسې وو هغه غلطې جومات ته ننوت جامع مسجد ته دا خلک ورپسې دي اوس دا سړی چې دا د مور نه بې اجازته روان دی دې غریب جومات ته تللی دی په نفلو نیت یې تللی دی په نفلو ولاړ دی نفل کوي مونځ کوي هغل جومات ته ننوته خلک ورپسې دي چې دقه غل دی رونیسئ خلک هم جومات ته ورننوتل غل ته په ډله کې ځان غیب کړ او خلک نیغ رالل او دقه سړی یې کلک ونیو اوس غلا کوي او دلته د نفلو نیت تړلی دی هلته د مونږ نه غلا وکړه او دلته په نفلو ولاړ عجیبه لوبې کې دی ورته قسمونه خوري که ما غلا کړي نه اوس مونږ نه لیدې د هغه ځای نه دې رامنډه کړې او په جومات را ننوتې او لا په منځونو درې دې سپېره او خلک بیا د داسې سړي خبرې ته کم ځای غوږېږدي غرض او غروض ابل لاور کې چې هغه یو ځای کې کم دی هغه دماکه شو په هغه دغه باندې په هغه هندوانو باندې چې دماکه پې شوله عیسایانو که څوک وو نو هغې پکې یو دوه کسان غریبانان چې ته په لاره تېرېدل هغه یې رونیول او پولیس ته خلاصول او هغوی نه پرېښودل او جمدي او سوځول پته ولګېدله چې هغه غریبانان په لاره باندې تېرېدل د یو چا سره څه قرضه وه هغې پسې ته او بل څه اوګری پسې روانو هغوی چیغې والې چې مونږ خو نه یو که نه یو په دې لاره تېرېدو نه وایي ته پکې پولیس ته اخلاص کړل هغې دونه زورورو جلسه جلوس چې پولیس ته لاس نه واپس واخېستل او اور یې پې بل او ویست جمدي وسوځول زمونږ خلک خو بیا سوچ نه کوي که نه بې سوچه کارونه کوي دقه لوبه وه هغې دې رونیوه او دې د خدای بندګانو قافلې والا نه تپوس وکړې زه خو روان یم د بیت الله حج لا په دا قافله کې دی جماعت ته منزل عالمه منځ کوم په دې جماعت کې وی نه که نه همدقسې خلک په دې پیسو اجونو لځي که نه غلا دې وکړه مونږ ونه لیدې سړی یې په مخه نیغ بوته لس نه دوه نه درې نه لس نه شل ګوان او نیغې قاضي ته مخکې کړه چې همدا سړی مونږ ولیده چې د هغه نه یې بټوه وواله او منډه یې کړې او جومات کې مونږ په مانځه بیا دی زمونږ راوستو بس قاضي فیصله وکړه وی دا لاس وله پرې کې دا ښې لاس او په خرې سور کې او چغې ورپسې په دې ټول بازار کې وګرځوې او چغې ووهې چې څوک هم غلا کوي دقه به سزئ او دا لاس ولې د سټ سره اویزان کې دا پرې کړی لاس بس جلاد راغی لاس یې پرې کړ او چې پرې کړې غاړه چې ورته اویزان کړ او په خرې سور کړ او بازار کې ګرځي او چغې وایي خدای مو بخا چې څوک غلا کوي دغه به سزئ دغه انجام چې چغې والې دا سړی خلکو ته وایي چې معامله یو چغې ته پرېږدی که نه تاسو چغه وښی چې زم پکې یو چغه ووامه نور خو زما خبره تاسو هسې ونه منله هغې ویې لکه پرېږدی چې دا دې څه وایي د به لاس اوچت کړ ای خلکه چې څوک مور په کور کې ناجوړه پرېږدي او د اجازت نه بغیر حج لدي نو دغه به سزئ مور دا مورزار والے اسم نور نشتا غلا ما نه ده کړی غل بل څوک و تمام اسې ګوته یې ښودې ده خو بس ما ته د خپل کړي سزا میلاو شوه ما مور دا قسې پرېښوده
بیار و مددگار زه د مور لاسونه ام لاسونه مور زمانه بغیر نو دسماتی لتلی شي نه ډوډۍ لتلی شي زه لاسونه ما لاس تر عالم دی خوانو خدای مانم لاس کټ کړم د مور هزار واله او بخاری شریف کې برتا یو روایت د بخاری شریف بوګل یو سړی ډېر نیک سړی جوړیج نیمو په منځه ولاړو مور ورته आवाज کوي یا جوړیج جوړیج دلته راشه دې په دې ولکه سوچ کوي چې خدایا یو خامې رب دی اللهم صلاتي و امي منځ دی بل خامې مور ده منځ کوم اکه مور لور شو مور بیا आवाज کوي یا جوړیج جوړیج دلته راشه دې بیا په لکه سوچ کوي چې یو خامون دی بل خامور ده او ته بیا आवाज کوي جوړیج راشه نه بخته موږ خرستو پولیس کنه مختصر کوم مختصر خبره مختصر صورتونه وای سلام وګرځاو منځ ته خیر د مانځک مېمس کې مرزا وراشه د نر بچي ولا دغه ورکلا خپې ورکلا مانځل یو ځای خپل کار بکې مور خدای مخ کې نو اوس د مور حق د خدای وي چې مخ کې دي کنه دا خو تعالی وي بل څوک نه وي مور خپشوا یا الله دا جوړج ال ملک چې تیر رسوا کې رسوایی څنګه چې د زناکار خلکو مختو ګوري مطلب دا تیر رسوا کې جوړج ځان لا په خوا خو با راهبانو په جنگلو کې او په سمسو کې او په ځنګلونو کې عبادت کو نه به خزه و نه به بچو عبادت یې کو چته یو شپون کې جینه ګړه چيله سرول او چاوله پیسې ورکوي لمسولا د نیکانو خلکو دشمنان خو وی کړ په مختلف قسمونو باندې خلک دا نیکان دا شرمۍ دا چې خلکو په ذهن کې دا نیکی ختم شي دا دینداری ختم شي ځکه دا دینداری او نیکی خدا نیکان او عالمان خلکو ته خي نو چې عالم او نیک تر رسوا ک بیا به خلک نور نږدې کېږي دین به چا نزد کې هغه جینه چاولم سولا ویرا دا سیو کچه دا بوڑا بدنام کا اجینه رالا دا دی بوڑا جوریج نے دا گناہ مطالبه و کاغوی دا گناہ دا دل تناستے بس پیرے خود دی بے خوباس دا خود دل تناستے دا اللہ عبادت تا اگا جینه لالا غشپون کیو چه تبل چا سر بدملی اکلا ماشون پیدا شو چه ماشون پیدا شو خلقو پی چگه جوڑ کرتا خواده شوینے دا بچه دا کم زینه دی ویدا دا اگا پیر صاحب نا غزبرک چه دی بیزای پہ الزامو لگا خدا دا غنا او دا کلی خلق رالل او جوریج غریب داغا بالخانه نداغا جنگل ندا کس کو او پوالی پی شوروک لخطا تدلتا پا زنگل کے دیتا دے رہے من خوئی چی تا دا خدای پاک عبادت تدلتا ناستے من وہ اشپی و رد خدای تا تیرے دا تا گناہ تا دے رہے دا زمون جنکیا و زمون دا شپونکیا و دا انوید دی برازی دلتا بگل کیلے سرائی نو تاوی دا دلتا پروتے گناہ تا پروتے خی غریب او آغا جنگل والا روان اکلا جنگل روان اکلا آغا جوری جی ما خو پریدے کرن چپ خبری بانکے یا دا خدای نے ایک بختو ما خبر خور نورستا خبر ما شند کبی دا غیر آگے غریب وو جنگل مولا روانه کلا اخر کی چاوی چې د دې بابا نام ته پوسو کې پیر صاحب نه کنه چې دې سوي وی تاسو هغه جینې راولې هغه ماشوم راولې زه ما خاصم جنگل روانه شو زما بیزتی خوش وازه خو مدر بولم خو ما تم سوچو کې کنه هغه جینې راوستا هغه شپون کې او هغه ماشوم وسره جوړه هغه ماشوم ته من ابو کپلار دې سوکته شابه وایا اگر دا دو درې ورځې ماشوم تیرودون کې پلار دې څوک دی او ماشوم گویا شو وی پلان کې شپون کې مې پلار دی پلان کې شپون کې مې پلار دی خلک وی اوهو دا هم څه غلطي کړې ده مون خلک ما د تمخ کې وي کار رستو کو سوچ مخ کې کار مخ کې کو سوچونه رستو کو پلان کې شپون کې مې پلار دی هغه نه پیدا بس خلک راول جوړه تا په مينتونو په زارو شو مون معاف کا اس بدا سوکو چې تاله دا جنگل واپس جوړو د سرو زرو نه دل جوړو نو ته غستا کرامت معلوم شو امام بخاری رحمت الله علیه په بخاری شریف کې په دې باب خود دي چې اوسو ماشومان په ماشوماله کې خبرې کړي یو حضرت عیسی علیه السلام کړي عیسی علیه السلام په ماشوماله کې خبرې کړي کله چې په مور باندې چې مریم علیه السلام باندې الزام ولګي اخو به پلار پیدا شو د الله په قدرت باندې تمور الزام ولګي یا مریم ان لك هذا دا بچی د کم زینه دی الله بخ کې پوي کړو جبريل عليه السلام او تعالی ګلو فاشارت الیه ویری ماشوم سره خبره وکړي
او کیف نکلم من کان فی المهد صبیا دا زنگو معشوم سره مونږ څنګه خبرې کوو لیونه کروغه او بی بی مریم غریب ډیره چاته پریشان او دا معشوم کله پیدا شو خو به پلارو نو هغه ته هم دقه سوچو کنه چې سبب خلکو ته کزت درهوی مچه دا د الله قدرت دی، دا الله قدرت خلک کم ځای منی. یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، یا خدای کزم لبه سخبا الله که یہ رپتی روی اور چا میں نم ناغشتے خبا ہو کے دینا بچم. اغیوتهم اقو یا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا. مریم پلار خودم خسالیو مور دم نیکوا دا معشوم دا کمیرا آگئی تو خواده شوی نیو معشوم دا کمیرا آگئی فاشارت الی بچی سر خبریو که کیف نکلمو دا زانگو بچی سر من خبری سنگو کو دا زانگو بچی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پخپل گویا شو قال انی عبداللہ دا خدای بندے آتانی الكتاب وجعلنی نبیا اللہ مخکنا فیصلہ کری دا کتب پیغمبرے لما دا پیغمبرے مخکنا اللہ فیصلہ کری دا او مال مخ کی فیصلہ کری دا کہ مال با اللہ یو کتاب را کری دا انجیل پا شکل کے اغم پوٹینے معشومو اغم پا معشوم والے کے خبری کری دی او دے جوریجم پا معشوم والے کے خبری کری دی دا سیوسو معشومان نور بشتا دا ناغا جوریج وی ما پریده وی دا ولی دا سوچو تخو نیک سلے دا ولی دومره بدنامی دیو شوا وی دا مور دا خیرو دا والی ما نور سنشتا دا خدای قهر نیم والی دا مور خیرو والی چه مور را تبیری چه خدای دی رسوا کا خدای دی نظر پا زناکارو خضو باندیو لگاو زمارونو دا مور خیرات تاقو پلق دیگ ولی دوی مخبر پاکی نشتا او دا مور دعا آفرین دا دعام دا توسویم چی چاہتے لگی دلی دا من حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام بخاری دی معشومو او مور بے خدای تا جلل چی یا اللہ مال یو بچی را کی چی دا پستا دا پیغمبر مبارک احادیث دکم نو خدای والا بچی ورکل او پت ټولو بچو کی او خیار او قابل بچے دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا پت ټولو کی او خیارو قابلو بس وی دا بچے بدبان دا پیغمبر مبارک حدیث و توقفی اتفاق تا گورا پستر گلن شو غریب پستر گنابینا دا حدیث و علم کم جاسیلو لیش مور بے خدای تجلل اللہ تبے زاری کولا بکت وابتحلت وداسی وجلل او دیر زاری اکلا یا خدایا چه کم قابل بچے دے را کڑیو اللہ پستر گرن شو دے بستا دا حضور پاک حدیث سنگز دکی پا خوب کے حضرت ابراہیم علیہ السلام لید ابراہیم علیہ السلام دیتا پوس کئی ولی جاڑے فچر شوے دے ولی پریشان اوزاری کے وی خدای بچی راکلل او چه کم قابل بچے دے پستر گرن شوے دے او زمان نیت وتا دو کہ دی بدا نبی علیہ السلام احادیث دکی اس پستر گلون دی حدیث کو نشیز دکولے ابراہیم علیہ السلام والا زیر ورکا وی مبارک دی شاہ زوی دی جوڑ شوی دی خواہ مبارک شاہ چرا مور راویخ شوا او امام بخاری معشومی راویخ کا او وطیو قتل نو خدای پستر گم جو کلے و دا مخکنے نظرم تیز شویو دا مور دعا شو وہ زانت خو نویم دا خو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا مور پلار دعا دا بچی پا حق کے تریاق دی دا مور پلار خیرہ دا بچی پا حق کے تریاق دی والد صاحب میرا تا خبر کولا جو کور یادو تاسو دا مشران بے پیجنی خدا کشران ہوئے نا پیجنی ماتے ویچی ہر وقت بے مورو چی ما خامی بشو پا خواب دی زنانو تنورو نا چول کنا او ما خامی بشو نی مور بے بچو تا خیر شروع کری چی خودم رو پرزوا خودم تباکا دا خیر بے کول اور ما خام بے مور بچو تا خیر کولی وی مات مون پخپل سترگو لیدل چی طول زامن ولد دا پردی لاس مڑی کور ترادن نشو وماغا مور بسر ٹکاو بیا سینه بے ٹکولا ویچے دا خوست خودینا خبر ہوتے دا
اوس کېنه ورته تدبیر ورته کوه سرونه ورته وه نو بعضې وخت کې دا میندې عجیبی په معمولي غوندې خبره بچي ته خیرې شروع کړي او هغه خیرې نبی علیہ السلام فرمایي حضور پاک په حدیث عمل کوئ د پیغمبر مبارک په خبرو عمل کوئ دنیا به مخي خیر به مخي حضور پاک فرمایي وی ګورې مه کوئ خیرې وی داسې ټیم سره به ستاسو خیرې ولګي چې به د خیرو د قبلېدو بیا پستومانه یې په دې شواروس کې یو ټیم داسې وي چې هغې کې د خولې نه خبره وته فټافټ قبلېږي بیا به وروسته ستومانه چغې به وښی چې دا څه چې وشو دا څه وشو دا څه وشو خو خیره به دې لګېدلې نو د مور خیره خطرناک شی دی دعا قیمتي شی دی نو د امام بخاري سترګې او بیا د سترګو نه پس الله څومره لوی شخصیت جوړ کړ که دا سترګې نه وې راغلي دا امام بخاري به ترې نه جوړ دا د مور د دعا د برکت نه حضرت موسی علیه السلام با دا الله تعالی په پښتانه ورته راز ویلو الله سره د خبرو اترو دپاره الله سره د مناجات دپاره الله سره د راز دپاره کوه تور ته ته چې څه خبره به شو هلته بس دا د الله تعالی یو نظام دی ګنې الله خو هر چا سره هر ځای کې خبرې کولی شي چې وغواړي خو دغه کوه تور ته بار بار حضرت موسی علیه السلام تللی دی رب العالمین دپاره هلته چې علم استدا تورات هم ورته هلته ملو شوی دی لومبی وحی هم ورته هلته ملو شوی و ملاقات له به ته رازدار یې یو ځل ته نو جبریل علیه السلام ورته وایي ای موسی و جبریل خو د الله په حکم راځي او چې الله ورته څه وایي او هغسې کوي وما نتنزل الا بامر ربک نبی علیہ السلام ته جبریل علیہ السلام وایي که نه وایي موږ د خدای په حکم نازلېږو ادې تپوس کوي وی ته زیات ولې نه راځې وی موږ د الله په حکم نازلېږو چې کله الله وغواړي نو موږ راځو چې ونه غواړي نه شو راتلی نو جبریل علیه السلام حضرت موسی علیه السلام ته وایي ای موسی وګورې د الله راز له خو روانې خو ادب نه ښکار والا بې ادبي ده نه ونشي احترام سره کار کوه قدم په احتیاط اوچته وه او هلته ډېر د ادب خیال ساته او الله ورته پخپله وایي چې فخلع علیک انک بالوادي المقدس طوا دا پڼې دې وباسه انک بالوادي المقدس طوا دا ډېر مقدس او پاک ځای دی دلته پڼې مه پخپو کوه خیر علماء نورې وجې وایي پڼې وباسه زه خو ډېر د ادب کار خیال ساتم او چې الله له ملاقات د سودي بې ادبي کولی شي هغه شوق کې وي لکه یو مشر له چې سړی ملاقات ته ځي هغه څومره جامې خشته کړي اسمره مخ په صابون وینځي اسمره مسواکونه ومږي اسمره ځان خشته کی او سمره په ادب او په احترام دي چې د مشر لازم چې خوشاله شي او خپه نشي او د الله ذات له ملاقات لتل بیا د بي بسنګو شي موسی عليه السلام پریشان شو چې دا سه معلومیږي لکه زمانه مخکې بیا د بي شوی ده غلطی شوی ده خو الله معاف کړی ده ځکه جبريل ماته هدایت راکړل ځکه چې یو سړی زیو څوک ته هدایت ورکړي چې ګوره دا سه بکې نو معلومیږي دا چې مخکې د غلطی شوی ده کنه وتوی جبريل ساده دي خبر مخ خدا سے معلومه شو لکه مانه مخکې د الله مبارک په ذات کې بیا د بي شوی کوتاهی شوی نقصان شوی بے عزتی شوی ما ته وایه څه چل مې کړی دی الله مې خفه کړی دی الله زر وایه چې توبه وباسم استغفار وکړم وی نه نه هېڅ بې ادبي نه ده شوې هېڅ غلطي نه ده شوې ټیک ټاک خو درته مې ووایي چې نور خیال ساته نو جبریل مخکې دی دا ما ته نه وي اوس دې راته څنګه ووایي وی موسی مخکې د مور جمدی وه ته چې به کله روان شوې نو مور به د دواړه لاسونه اوچت کړه لپه به اوچته کړه او دعاګانې به یې شروع کړې یا الله زما بچی ستا ملاقات له در روان دی الله ګورې که زما د بچي نه څه غلطي وشي معاف یې که خدایه ملاقات کې تی بېادبي ونشي ملاقات کې تی غلطي ونشي ملاقات کې ستا عظمت او ستا عزت ته نقصان ونه رسي الله بچی مې درغې معاف یې که نو بس چې مور در پسې لاس اوچت کړي نو پروا نه وه اوس د مور وفات شوې ده مور نشته نو ما وی چې ګورې اسې نه اوس معمولي غلطي وشي الله په معمولي غلطۍ هم ګورې غوسه کېږي سزا درته در نه کړي راودې نه نیسي مخکې مور وه د هغې لپې در پسې در روانې وي اوس ووایې که نه د مور دعا څومره لویه خبره شو څومره لوی نعمت ده زمونږ لوی لوی اکابر عبدالقادر جیلاني
رحمت الله علیه پیرانو پیر سے څومره لوی سره د مور دعا ځای ته رسولې دي او یوازې د مور دعاګانې نه مور به پسې پیسې ګرځولې مور به هدایات ورکول هدایات هغه د غلو د قافلې قصه درته یاده ده مور به هدایات ورکول چې بچی ګورې دروغ نه وي شرط هم دروغ نه وي بچی ګورې ځه او حدیث د کوا عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ګور ډېر لوی عالم و مونږ صرف د تصوف په نظر ورته ګورو لوی صوفي لوی بزرګ ولی د خدای لیکن ورسره ډېر لوی عالم و یو تفسیر جیلانی چاپ شوی دی ما سره شته چې هغې کې د هغه علمیت ته وګورې نو حیران به چې دې سړي الله څونه لوی علم ورکړی دا دومره لوی تقوا بزرګي علم دا د مور د برکت نه مور خواري کړې ده مور دعاګانې کړې دي نو دا مو چې دا بوډۍ په کور کې ناسته او دا سپین سرې ده دا زما ډوډۍ ته محتاجه ده او دا به زه ډوډۍ ورکوم او کنځۍ به ورټې به نه بد قسمته دعا ته والا شکر وباسه چې لوی نعمت خدای درکړه دې نعمت نه دعا والا چې پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې دعای قبليږي او خیره قبليږي نو حضور پاک مبارک خو دروغ نه وي خو رښتیا وي دعا والا د مور خیره نه ځان وساته ورنږدې شوه ته قدر یې وکړه عزت یې وکړه عبدالله ابن مبارک دا پلار چې مبارک صاحب دا مبارک صاحب دا دغه غلام د یو امیر دا پلاری دا امیر صاحب یو ځل مېلمانه رالل چې مېلمانه رالل نو باغ ته یې بوتلل مېلمنو له خلک چکر ورکوي او په باغ کې دی په لاره مېلمنو ته لګیا دی چې زما یو باغبان دی ډېر ښکلی باغ یې راله جوړ کړی دی او ډېر قیمتي خشته بوټي پکې کړی ډېر نیک او صالح دی ډېر دینداره دی او ډېر فرمان بردار او خبره منونکی دی دې مېلمنو ته صفت کوي چې دې باغ ته کله وردن نه شو دی مبارک ته وایي دې غلام ته مبارکه یو انار راوړه چې انار یې وله سینګ راوړو او دې مات که تریو دا امیر صاحب په زړه کې لږ غوندې پریشانه شو چې ما خو په ټوله لار د ده صفتونه وکړل دې مېلمنو ته او منځ کې انار روشوکو او هغه هم تریو دی ورچې بل راوړه چې بل لاړو بل انار یې روشوکو هم تریو هلکه زما په شان په انارو نه پوهېدل ما یو ځل ډېره زمانه مخکې پېښور کې انار اخېستل نو ما پکې غټ غټ راغونډول سره غټ نه نو دکاندار ما ته وایي مولوي صاحب دا زه چې کوم در کوم دا خواږه دي دا یو صاحب هغه را چپلاقې سپین واړه راکړ نو ما په هغه دکاندار بدګمانه وم مې دې دا چې څوک دې کم نالي هغه را باندې خرڅوي مې نه بابا پرېږده زه ځان له پخپله غوړنو وایي ما ته ته وایي ستا خوښه ده مې نه ده نو ما پکې چې کوم سره سرو او غټ اډه مې راغونډ کړل چې کور ته مې راوړل او ما ته هم کړل ما ته وایي دا دې نردانې راوړي دي که خوراک له دې راوړي دي ما خو پکې غټ غټ وکتل وایي دا خو دومره تراوي دي چې دا نردانې نار دي یا خدایا مې د هغه دکاندار پوهېده هغه دا ماله نه راکول ما د هغه سپین واقعي هغه سپین واړه چې پراخې هغه مزېدار هغه خواږي نو زما دام زما په شان و زما ورو هغه چې لاړ ورته بل راوړه نو غټ انار یې پکې بل وکته بل انار یې پکې وکته چې هغه یې راوړ چې هغه یې مات کړه هم تور شو هلکه ته په دې باغ کې ګرځې ته پکې خوږ او تریو انار نه پېژنې ورچې بل راوړه هغه لاړ بشیر جان په شانې پکې بل غټ وکته چې راشه دا به خوږي هغه پکې غټو پسې ګرځېده چې بل یې راوړه چې ماتې که هغې نه تور شو بس غوسه شو ورته وایي ته په دې باغ کې څه ته ناست دی ته پکې خوږ او تریو نه پېژنې ورته یې ویل نه زه نه پېژنم زه خو دې باغ کې دې له نه مقرر چې زه دا باغ انار خورم او خواږه تراوه پکې ګورم زه خو دې باغ کې دې له مقرر یم چې خصمانه وکړم وګوره څونه ښکلې کومه میوه پکې مزېداره نشته د اوبو ته وګوره چمن ته وګوره ګلونو ته وګوره زه خو دې لپاره ناست یم بس یا خو د دې امیر صاحب طبیعت ګډوډ شوی یا روښانه شو چې د مېلمنو ته خو مې عزت لاړ خو عزت خو واپس راغی سړی خو حلالي دی چې
چې څنګه میلمانه رخصت شو امیر صاحب د فایل راوغوښته او دستخط یې پرې وکړ د باغ نه مې ستا ډیوټي ختمه کړه ته ما ټرانسفر کړې بدل مې کړې زما محل کې به ډیوټي کې دلته ځه ډېره ښه ده ستا نه وکړې باغ نه لاړ د امیر صاحب محل ته هلته ډیوټي کوله خدمت یې کو خو ایماندار سړی ارزه کامیابي او بېدینه سړی بېایمانه سړی او کرپ سړی رشوت خور سړی په دې دنیا هم ذلیله دی او په بله دنیا هم ذلیله دی او ایماندار کامیاب دی ومطلب چې کامیاب ایماندار به کامیابي هلته ډیوټي ولګېده یو ځل د دې امیر صاحب یو لور وه یو ځل ناست په خپل چمن کې یو فکرمند دی دا مبارک ولا راغی امیر صاحب ولې فکرمند یې مبارکه یو لور مې ده د هغې په حق کې فکرمند ډېر بادشاهان یې زامنو لږ غواړي څوک یې ځان لږ غواړي او تا ته پته ده چې زما دغه یو لور ده او څونه ښکلې ده او څونه هوښیاره ده او دینداره ده نو د هغې په حق کې فکرمند یم چې دا چاله ورکړم فلانکې په دې سوچ کې پروت دی واقعي پلار سره د لورو فکر زیات وي د زامنو په نسبت مبارک ورته وایي وی امیر صاحب وی دا خو ډېره اسانه خبره ده ډېره اسانه فکر او سوچ په 2 منټه کې ختم شي یو فارموله به درته وښیم په هغې عمل وکړه ته به هم خوشحاله لور به دې هم خوشحالي ښځه به دې هم خوشحالي د لور خاوند به دې هم خوشحالي او مبارکه تا سره دا فارموله شته ته نه ښیې تا منصب تپوس ته دې کړې څه فارموله ده وی ګوره مونږ د نبي علیه السلام امتیان یو او مونږ مسلمانان یو او حضور پاک وایي چې لور هغه چاله ورکړه چې کوم دیندار او نیک او صالح مال ته مه ګوره بادشاہ ته مه ګوره مال ته مه ګوره دین ته وګوره نو چې دا کمې رشتې راځي په دې ټولو کې وګوره چې کوم پکې دینداري صالحي مونږګزاري او نیکي لور دی هغه له ورکړه خیر خلاص دې کې د سوچونو څه ضرورت دی او د فکرونو څه او حقیقت دی که لور د یو مالدار سړي له ورکړه او هغه مالدار بېدینه وي مالدار لوپري نو لور به دې ورسره ټول عمر خپه او که یو غریب سړي له دې ورکړله خو دا غریب نیک دی او صالح دی او د خدای نه یېرېږي لور به دې خوشحاله چې دا خبره وکړه وی مبارکه وي او تا خو زما پریشانۍ ختمې کړې زما خو د ژوند بدل کړ تا خو ما سره ډېره ښکلې خبره وکړه لال ښځې ته وې یا ښځې زمونږ هغه سوچونه خو ما لا مبارک ختم کړل څنګه یې دله ختم کړل بس وی ما ته وی چې کم نیک سړي وي هغه له ورکړه لور به دې پکې خوشحاله نو بس ښځه هم پې خوشحاله شوه وی سړي یې ټیکې راته ویلي دا چې کوم بادشاهان او د بادشاهانو شهزادګانې د نه غواړي بس کوم پکې نیکې هغه له به ورکړو وی ښځې زما خوله کې یو بل سوچ راغی وی دا مبارک ډېر نیک دی دله نه ورکړو یو نیک دی که نه صالح دی مونږ ته پته ده که نه اخلاق یې ښه دي مونځ کوي د خدای نه یېرېږي ذکر اذکار کوي او دیندار ښځې ته خو ده ووایه توبه وی هغه نوکره پرون چې زمونږ په باغ کې خدمت کو زمونږ جارو کښه دلته چې ګرځي جارو وي زمونږ مېلمنو ته دا به زما زومي دله ورکوم کښېنه ښځې ټټټ دې جوړ کړل کښېنه ټټټ مه کوه هم دله ورکوم نیک دی بس صالح دی ډوډۍ به خدای ورکوي زما ډوډۍ ډېره زه به ورکوم ډوډۍ نور خبرې به نه کې بس چې دا نیک دی واورېدل تا دا خیال و چې ګنې په دې مالدارو کې به نیک له ورکوي نو وختي خو دې چې یو نیک له ورکو او چې اوس مې راته سم نیک سړی وخور اوس پکې خوا دې خوا کې مسله د دین دا ده چې لور نه به هم لږ تپوس کوې زمونږ خلقو په شریعت نه دي که نه لور رضا نی او په زور یې چاته ور په غاړه کي سبا یې لور خودکشي وکړي او بل څوک یې خوښي فتنه ته جوړه شي هلک لم چې کې مشوره ورسره کوه بې مشورې مه کوه دا هلک نه خوښه و نه خامخا به کې بعد پلار د ځان لاټي برنس جوړ کړي لاټي برنس جوړ کړي خامخا به کې نه دا زما خورزه ده نه دا زما رویره ده دا ما په ماشوموالي کړې ده او خامخا به کې زوی ورته بابا نه مې ده خوښه مې کوراله وی دویمه پې وکړه خو خامخا به یې کې ولې ظلم کې ولې ظلم کې ولې زیاتې کې چې نه ده خو خبره وله وکړه که نه نو پلاران هم د دې زمانې ظلم کوي ډېر مسایل مونږ ته خو پته ده مونږ ته بیا دا مسایل پېښېږي ډېره لکانې پلار ورته همدقه وایي وی نه دا وکړه بله پې د پاسه وکړه سبا چې به بله کوي بیا ورته وي قوم دی ولې به بله پاسه کوي او که بله پې وکړي نو ژوند یې ور تباه نه کړه په ماشوموالي ولې کې مه کوئ په ماشوموالي زامنو له ښځې سبا چې جینۍ لویه شي دا هلک به یا خوښي یا به یې نه خوښه دا هلک چې لوی شي یا به هغه جینۍ خوښه یا به یې نه خوښه په شریعت عمل کوه مونږ د شریعت نه عمل نشته
لک لک چې واده کې مور او پلار دې سره مشوره وکړي په خپله خوښه دې کار نه کړي ته ځان نه دا ښځه کې که دا دې زوی له دې کې او جنیب چې ورکې نو مور ته ووایي چې لږه مشوره ورسره وکړي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په خپله فرمایي وی جنۍ چې په نکاح ورکې تپوس تې وکړه او چې کما کونډی نو ابدا ته په خولې وایي چې ور مې که یا ور مې مکه او چې کما پیغلی نو اذنها سماتها چې چپم شوه نو بس دی رضا ده که په خولې غږ ونه کړي دا خو د پیغمبر ته مبارک وینا ده بلکې دې کې یو مضبوط حدیث دی او زموږ احناف په هغې کې لږ تاویل کوي ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل 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 جنۍ به هم بې د مور او پلار نه بل چا سره نکاح نه کوي بالکل به نه کوي سخته خبره ده د دې کې مشوره ضروري ده خیر جنۍ سره پکې سلو شوه هغه امیر صاحب لور نه مشوره واخېسته چې زما خو دغه سوچو مبارک راته وی نیک لی ورکه نو ما ته خو دا مبارک نه ښکاري نو اوس ستا خوښه ده هسې نه ستا دي خو تم سبا وی چې دا خو زموږ نوکر و غلام وی بابا نه ستا چې څوک خوښ وي زما رضا هغه جنۍ هغه مبارک یې راوغوښته مبارکه تیارېږه جنۍ تا ته په نکاح کوو تاله یې درکړو او بادشاه سلامت زه ستا لور ساتلی شم ستا لور به څنګه ساتم او واقعي که نه دا غټه میخه غټه ونډی کنه چیلې خو په پنځو او په شپږو څانګو د بکیانم ګزاره کېږي د چیلې او د وړۍ ګډې خو په یو شوړه ګیان ګزاره کېږي خو غټ څاروي سره به څه کې خو مضبوطه ونډه غواړي بوساړه به وله جوړی هغې له خو به ځان له پټۍ د شوتل په دغه هلې دې سره به څه کې دا خو د بادشاه لور ده دې سره به څوک دا به ساتي سي جامو سره به وله څه کې موږ یو ځای کې په جرګه تللو جرګه کې چې لاړو نو هغه کس وی چې ماله به سوره راکوي ماله به سوره راکوي او چې چا سره لانجه و نو هغه ډېر مالدار و یاره مې دا سوره خو په شریعت کې ګناه ده بلکل ګناه ده زه خو مې په سوره کې نه ویم او نه سرو قصې کوم دا ګناه ده ناروا ده جرم یو جنۍ پکې ورکې جرګو والا ما ته تر اعظم مولوي صاحب مسله پرې سواره جوړېږي مې نظر پرې کې نظم تاسو لال چې زه نه ځم چې هغې لال ما ته خندله چې خندلې مې ولې وي هغه سړي ته مو ډېر د دې پېښور ډېر غټ خان و لوی سړی و وی موږ ته وایي چې خو سواره غواړي وی ډېره ښه ده ور به کم خو ساتي به وله څوک ور به کم خو بلا جامې دي جوړې دي موټر دی بنګله ده خو بیا دې نه جون نشي تېرولی نو که دغه وله کولی شي نو زه راځه پرې راته میدان ته دې شي نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه مبارک ورته وي چې دا بنجور به یې ساتم څنګه زه خو ستا نوکر یم وی بس نورې خبرې وروستو دي غاړه اږدا واده شو جي چې واده شو غوږ کېدو شو چې واده شو جنۍ نیکه ده که نه جي مالدار خلک دا نه چې ګنې مالدار شو دین نه ووتی الحمدلله په مالدارو خلکو کې دینداره خلک شته په مالدارو خلکو کې دینداره جنکې شته په مالدارو خلکو کې خانانو کې دینداره لکان شته نه ټول په یو غریب به یو بې دینه به مالدار به ټوله شپه به د خدای عبادت به کوي دا خو د الله داد دی چې څنګه واده کنه مبارک دی ښځې ته سوال جواب ولېږه چې ډوډۍ به دله زه رالېږم او زما د لاس د ډوډۍ نه بغیر به د بل چا ډوډۍ نه خوري ته زما ښځه بالکل نه که د پلار د کور نه هم دله راځي غریبانانو له ورکوه خو زما ډوډۍ به خوري دې غریب لار په مزدورۍ پسې ووت او مازدیګر ماښام به چې ته اوچه غوندې ډوډۍ ګټلې وه بیا ښځې له لېږله ښځې له بیا لېږله 40 ورځې پس ښځې سره میلاو شو چې 40 ورځې پس ښځې سره میلاو شو نو ښځه ورته په جلا شوه چې تا خو زه لیدلې کتلې ومه زموږ په کور کې مزدور وې لوی شوې نو تا چې زه نوم خوښ نه ولیدې په واده په نکاح اخېستم او تا سره زما پلار څونه ښو کړل چې زه ما غوندې جنۍ بادشاه نه غوښتم هغې له یې ور نه کړم او تا له یې در کړم نو ته 40 ورځې پس ماله رالې نه دې یم خوښ ولې دې کولم ظلم دې ولې وکړو ورته یې وي جنۍ زما ډېره خوښه یې خوښه پکې څه ته وایي او ما سره ستا پلار ډېره ښېګړه وکړه چې ته راته په نکاح کړې خو خبره دا وه چې ستا پلار بیا هم بادشاه دی امیر دی خوراک کې څه ناڅه امیزه شته د حرامو
خامخا به دا نه چې ګني ټول به حرام خوري یا نه څه ناڅه پکې شته نو ما څلوېښت ورځې در باندې حلاله پاکه ډوډۍ خوړه چې ستا د پلار د کور کومه وینه وي چې هغه ستا د بدن نه اخوا شي او زما د حلال ډوډۍ وینه در کې پیدا شي زما رزقم حلال او ستا رزق حلال زه ستا وینم پاکه شو زمام نو اوس به خود یو ځای شو هغه چې کوم اسلامي طریقه ده نو ځکه خدای راله چې تزویر راکړه نو نیت مې دا کړی چې په دې به د پیغمبر علیه السلام دین زده کوم علم به پې کوم د حدیث علم به کوم دا مې نیت کړی دی نو چې داسې بچی پیدا شي چې ستا وینم پاکه او زما وینم پاکه چې پاک بچی پیدا شي نو به ډېر برکتي وي او ښځه خوشحاله شو بس خاوند ټیک کار دی کړی الله اقص وکړل اقنه ولا خدای یو زوی ورکو نوم یې ولا عبدالله کېښودو عبدالله ابن مبارک نو چې نوم یې ولا کېښودو دا ماشوم لږ لوی شو قدرت الهي ته ګوره هغه امیر صاحب مړ شو چې هغه امیر صاحب مړ شو د هغه په مال کې لویه حصه د مبارک له د عبدالله ابن مبارک له راله ځکه بله لور خو یې نه بله پیسې وله رالې نو دی خو ماشوم و نیازبین و چې رو لویده زمونږ دا ماشومان مونږ نیازبین لوی کو چې کوم ماشوم دی نیازبین لوی که تباه و برباد دی که غرق دی که غرقې به نه دا ماشوم رو لویده د بچو به تربیت کوي ښه نیازبین به نه لوی کوي چې د بچی تربیت ته ونه کو نیازبین دی لوی که د هغه نه به لوی مصیبت جوړېږي دغه بادشاه د کسرا د فارس بادشاه او زوی ته پیدا شو هغه زوی نیازبین ماشوم لوی کړ ماشوم نه تربیت کوي ګوره تربیت هغه تربیت چې اصلونه انسان جوړوي هغه شریعت او اسلام دی هغه ماشوم رو پرویز نومو د هغه بادشاه د پلار نوم یې هرمزو او د دیکه نوم یې دا مشهور بادشاه تیر شوی د نوشیروان دا دغه نوسیو دا پرویز چې زوی پیدا شو بس زوی نیازبین ساته دا هغه زوی نه څه شی جوړ شو وایي چې تربیت زوی له ونه کې د هغه یو ګندس خوندر جوړ شو یو څښا ګنده دومره ګندس خوندر چې د دې پرویز ښځه و شیرین نوم یې په هغې عاشق شو په خپلې مور عاشق شو خدای دا بس هم اقا قصه و قصه اوږده ده خو هغه پلار یې مړ که د هغه ښځې دپاره د هغه میرې مور دپاره خپل پلار مړ که ګوره تربیت نه دی شوی چې پلار یې مړ که پلار خو پې پوه چې دا زوی خو د ما لوی شوی دی او نیازبین مې لوی کړی دی او ګنده لوی شوی دی او دی د هغه په مرض هم پوه نو هغه وله په المارۍ کې یو بوتل ایښودی او په هغه بوتل کې دارو زهر اچولي او د پاسه پې لیکلي چې دا دارو د مردانه قوت دپاره ډېر قیمتي شی دی مطلب یې دا چې دا زوی هر کله چې ما ملکی نو چې ملکی خو چې دې انجام دی پاتې نشي او عجیبه اتفاق دا و چې دې پرویز یو دوه کسان د حضور پاک مرګ پسې لیږلي او چاړې یې وله ورکړې وې په زهرو کې وله سرې کړې وې وی ورشه نبی علیہ السلام پسې خط را لېږلی و نبی علیہ السلام دې پرویز ته خط ولیږه وی ته په ایمان راوړه هغه د نبی علیہ السلام خط یې وشلو ریز مریز یې که نبی علیہ السلام متخیره وکړه اللهم مزقهم کل ممزق خدای دې ریچې کې خط یې د ما ولې وشلو نورو یو بل بادشاه له خط لېږلی و هغه هم ایمان راونه خو د پیغمبر علیه السلام هغه خط یې د اتي په اډوکي په نله کې بند کو او د سر په پټکي کې به دلته ګرځاو د سر پټکي کې او د خط وشلو حضور پاک ورته خیره وکړه او داسې چلو که دونه غوسه شو چې تورې یې تېرې چلې یې په زهرو کې ومنډلې د زهرو به یې ورکړې وی ولاړ شي ورپسې ابوی د شا کې چلې منډلې وې د شا د کمیس لاندې او حضور پاک له لاړه دلته خدای څه وکړل هغه سخوندر زوی پرې لګي شو چې لګي شو دا پلار یې پرویز مړ کړ هغه ښځې ته یې پته ولګېدله چې دې هلک خو زما دپاره پلار مړ کړی دی دا خو به ډېر لوی شرم وي چې زه میره مور یم او دې زما په نکاح اخلي هغې دارو خوړله مړه شوه هغه زوی چې راغی چې دا پلار یې مړ کړ د پلار چې کوم خاص سامان و الماری یې کوله وکړه خاص سامان را دي هغې کې بوتل پروت دی په بوتل یې لیکلی دي دواء نافع للباه
چې دا هغه دارو دي چې دا مردانه قوت دپاره ډېر زبردست تریاق دي. هغه پلار ورته زهر بند کړي بس وي ښه دا ده ما پلار چې دونه ښځې ساتلې دا داروګان خوړل شیشه یې کوله وکړه قل 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 په خولې ور واړوله چې ور واړوله خو زهر و هغه هلته پرېوت مردار شو. لاړل ختم. پلارم د پیغمبر مبارک دعا ورته ولګېدله. پلارم مړ شو، زویم مړ شو، ښځم لاړه، لور یې ولا په بادشاه کېنوله. هغه دوه کسان چې کوم لېږلي هغې له بلا پولیس هم لېږلي چې تاسو ورته بار کېنئ. نبي علیه السلام ته مخامخ کېناستل. چې کېناستل موقع تلاش کوي چې په حضور پاک غوزار وکړي. وی څنګه راغلی یې؟ کوم ځای نه؟ وی صاحب مونږ خو د فارس نه راغلي یو، د کسرا د علاقې نه. ګوره ځان یې اوس منافقت کوي که نه چې ځان ملګري کو وهو. وی چې چا رالیږلي یې ګورې مړه دي. جبریل ما ته اوس اطلاع را کړې ده چې چا رالیږلي یې که نه زوی یې مړ دی، ښځه یې مړه ده، پلار یې مړ دی. او تاسو څه له راغلي یې؟ شاته م په کمیس لاندې چړې منډلې دي. بس پوه شو چړې منډې په ما غلار نه راغلي. نو خبره مې دې پورې کوله چې د زوی به ښه تربیت کې او دعاګانې به کې. مور لم دا پکار چې زوی ښه تربیت وکړي، دعا ورته وکړي. نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه مبارک نیازبین لوی شو، عبدالله نیازبین لوی شو. هغه د مور د طرف نه د نیکه جایداد ورته پاتې شو. نو مور به خدای ته جړل. ګوره دعا د مور، ای خدایا ما چې د نه کوم بچی غوښتی او ما او پلار وله څونه اوچې ډوډۍ خوړلې دي چې ده باندې د پیغمبر د حدیثو علم وکړو. نو الله هغه لوپر شو، دوی په ګډو وډو سر شو. هغه د څومره پیسې چې ورته د نیکه نه پاتې وې هغې والوزولې، څومره دولت چې ورته پاتې و دولت یې والوزو او په لوپرۍ پسې ګرځي. یو ځل دو وی خوب وینم چې یو باغ دی او په هغې کې یو مرغۍ ده او مرغۍ د یو څانګې نه بلې ته ټوپ وایي او د بلې نه بلې ته ټوپ وایي. زودېمه نو مرغۍ د خولې نه مې دا آیت واورېده: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. مسلمان للا هغه وخت نه دی راغلی چې زړه کې د خدای یره پیدا شي. وی چې خوب کې مې دا واورېد راویښ شوم، وایي دا مرغۍ خو ما ته واوروله. لال پلار ته وی بابا ما له پیسې راکړه تجارت کو. پلار یې وی ما خو بچې علم له غوښتې، زه چې ملا کېږې نه علم نه کوې تجارت کې. تجارت ښه دی خو چې لوپری نه بچ شې. څومره پیسې درکړم؟ 10,000 درهم. والا شب بچې تکړه شه. پیسې یې واغېښتې وګرځېد په مکه او مدینه او په یمن او شام او مصر کې. او چې چا سره به هم د حضور پاک مبارک حدیث ول هغه به ځان سره جمع کو، چا سره هم حدیثو جمع کو، چا سره هم حدیثو جمع کو. بلا موده تېره کړه چې واپس راغی اوښان دي او په هغې بارونه دي، د پاسه یې په ترپالونو څادرونه تړلي دي. پلار ولا لال ملاقات له مخې له استقبال له ترغاره بسو. پلار خوشحاله چې بچي خو مې بلا مار ګټلی دی، بلا تجارت یې کړی دی چې څنګه اوښان را در نه کړل. بچې تجارت دې څنګه و؟ بابا ډېر کامیاب. ګټه دې وکړه که تاوان؟ بابا دا اوښانو ته نه ګورې، دا ګټه ده. بچې څه تجارت ته کړی دی؟ اوس به ته بابا د ماره تجارت پته ولګي. خو چې د اوښانو نه بره تارپالونه او څادرونه لر کړل او بارونه کټونو کې کوز کړل، هغه ټول د حضور پاک د حدیثو نه ډک کتابونه و. دا تجارت مې کړی دی. ها بچې که تجارت کې د کمی وي دا نورې پیسې م واله تکړه شه. عبدالله ابن مبارک نه خدای څوک پیدا کړل. یو ځل بس یو ټکی درته ویم، یو ځل حج د روانو، دا ډېرې اوږدې قیسې دي ده. حج د روانو نو په لاره باندې ملګري ورسره او یو نوکر ورسره و. یو ځای کې یو ماشومه وه مړه مرغۍ راواغېشته، نو هغه یې کور ته په مخه کړه. عبدالله ابن مبارک ورته وایي بچې دلته راشه، په دا مړه مرغۍ څه کې لوبې پکې؟ وی نه مونږ یتیمانان یو، پلار هم مړ دی او مور مې د مونږ بچي یو، نو د ډوډۍ درک نه لګي، نو دا مړه مرغۍ وړمه دا به وخوټ کړو، نو په دې به خپله ګزاره وکړو، درک نه لګي. وی ښه. هغه خپل شاګرد ته وایي واپس کلي پورې څونه پیسې مروه پورې کېږي؟ وی دومره پیسې. وی دغه ته جدا کا، سخت کال حج له نه ځو. پیسې ټوله قافلې نه ځان له شو، هغه ماشوم یې له یې ورکړې، مور له دې یو څه دا ستاسو شو. سخت کال به حجونه کړو، حجونه هم ډېر کړي دي. واپس کور ته راغله. مرګرو ته ځای تاسو حج له هغې یې پرې نه کړل. د سخت کال نه ده. یو سړي په عرفات کې خوب ولیده
الله په خوب کې ولید الله فرشتو ته اعلان وکړ یو سخ کال چې څومره په لکونو خلک حج لراغلي دي او د عرفات په میدان کې ولاړ دي د دې ټولو حج نه قبلوم دا ټول حج مې ورته په مخ واپس ورغورځم نه قبلېږي الله اعلان وکړ خلک چپ شو وی لږ ساعت پس الله بیا وی یاره داسې کار دی چې دا خو ډېر ګناهګار دي او دا خو داسې دي حج خو له قبلول نه دي په کار خو دا یو کس دی هغه حج لرا روانو خو له لارې نه واپس شو چې نوم یې عبدالله ابن مبارک دی خو دې سره په دې میدان کې شریک نه دی خو زه د هغه د مخه مې وله حج قبول کړم او دومره لوی عالم ته خدای جوړ کړ چې زمونږ د احادیثو دا څومره استادان دي امام بخاري امام ترمذي امام نسائی امام ابو داود دا ټول د عبدالله ابن مبارک په شاګردانو کې راځي دا د مور دعا د مور دعا چې څوک رنګ کړي دي که نه رنګ به ګرځي او د مور خیرو چې څوک چپه کړي دي که نه چپه به ګرځي زمارونو د مور نه به دعا اخلي یو پټینې غوندې خبره درته کوم نو بس کوم حضرت موسی علیه السلام یو ځل د الله نه تپوس وکړ وی الله ما ته زما د جنت ملګری وښایه وی لاړ شه په پلانکي کلي کې پلانکي قصاب دی ادې د جنت ملګری دی نو موسی علیه السلام امت هم لکه زمونږ د نبي اسلام د امت ډېر دی چې لاړ هغه قصاب لا اپې نالیدلي مسلمانو قصاب له ورغې تپوس یې وکړو یو دا قصاب چې ته کوم نوم یې دا دی هغه ته وی چې ملګري ما د بېګاله شپې له ځای راکړې وی ډېره ښه ده قصاب غوښه خرڅه کړه داسې لږه غوندې غوښه یې پرېښوده هغه یې ټوټې ټوټې کړه دوکان یې بند کړه هغه یې ټوکړه کې واچول او روان شو موسی اسلام ته راځه راپسې مېلمه موسی علیه السلام یې کور ته بوت چې کور ته یې بوته موسی علیه السلام ته قصاب وی وی ته دلته کښېنه او زما څه ډیوټي د کار دی هغه د هغې نه فارغ شم بیا به سره ګپ لګو ښه قصاب لاړ هغه غوښه یې کټوۍ کې واچوله ور یې ورته بل کړ باندې کړه او اوبه یې واغېستې په بل نغري کېښودې هغه یې ګرمې کړې موسی علیه السلام مخامخ یو زانګو غوندې کټو او په هغې کې یو بوډۍ ښځه وه یو انسان و بوډا دا قصاب ورغې پردی وکړو هغه بوډا انسان یې ووینځه په ګرمه اوبو ښه یې لمبه و بیا ورته پاکې جامې واچولې بیا پې خوشبویي پورې کړه او بیا راغی هغه کټوۍ جوشېدلې وه د هغې نه ښوروا راواغېسته او په قاشوغه په سمسې هغه بوډا انسان له لږه لږه ورکوي لږه لږه ورکوي بوډا خو د دونه پوه شم چې خورۍ پې اوس کله هغه لاس اوچت کړل دا قصاب راغی غوښه یې راواغېسته روټۍ او ما سره کېناسته وایي ما ته وایي چې مېلمه د کوم ځای نه راغلی څوک یې اوس به خبرې کوو وایي ما ورته وایي چې زه درته خپل ځان ښیم خو تا نه لاول تپوس کوم چې دا انسان څوک دی ته خو ډېر لوی پکړه وي د انسان سره وی دا زما مور ده دغه یو مور ده یو ځای او دا غریبه همدقسې په دې کټ کې پرته ده د ګرځېدو نه ده نو زما دا ډیوټي د سارم او ماښامم سار چې ځم او ماښام چې راځم دغه مې ډیوټي ده چې دې کومې متیازې کړي پاک یې کړم په ګرمو اوبو یې ولمبم پاکې جامې ورته واچوم خوشبو پې پورې کړم او خورا ورکړم مړی یې کړم دا زما د مور ډیوټي ده نو وی ما ورته چې د مور د لاس اوچت کړل لکه چې دوا درته کوي یاره وی ډېره ساده ښځه ده وی په دوا نه پیږي خو یو ټکې زده کړی دی نو چې زه سار ولمبوم او مړی کړم هغه کوي او چې ماښام یې بیا ولمبوم عقد دعا کوي وی ما چې دا څه کوي وی راته وایي چې بچې خدای دې د موسی